ژبه او قلم د پاک ساته، د لویانو درجه به ترلاسه کړي. د خپل یو ملګري په مجالسو، درسونه او کتابونو کې مې یو ښه خوی لیدلی او هغه له بې ځایه خبرو، سپکو سپورو او کنځلو د ژبې او قلم پاک ساتل دی. او دا په حقیقت کې علم، نصیحت، پر مسلمانانو پرده اچول، بدي په ښېګڼه ځوابول او د مینې او خیر خپرول دي. د هغه په اړه مې اورېدلي چې د بدۍ ځواب په بښنې، احسان او مخ اړولو سره ورکوي. او دا یې له امام ابن باز رحمه الله چې په نرمۍ، صبر او له ضرر رسونکو په مخ اړولو مشهور زده کړي. او د همدې په وجه یې په پاک زړه او د خلکو له لورې د ښه یادېدو ژوند وکړ. په ژبه او قلم د الله تعالی د بندګانو عیبونه او ناموسونه مه بربنډوه. د مسلمانانو په حق له الله تعالی نه وویرېږه. حتی زموږ په څېر تېروتونکو او ګناهګارو په اړه هم او کله که دې پر چا نیوکه کوله، هڅه وکړه د نصیحت، مهربانۍ او خیر ته رابللو په شکل یې وکړي. خو دا چې په خپل ژبه او قلم له نورو غچ واخلې، عیبونه یې بربنډ کړي او ویې ځوروې، دا نو د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تګلارې مخالف عمل دی. ژبې ته دې متوجه اوسه، قلم دې په واک کې ولره، پر تېروتنو دې وژاړه، عیبونه دې وپلټه، مخلوق خالق ته پرېږده او که دې غوښتل چا ته نصیحت وکړي، په مهربانۍ، ادب او پرده کې یې وکړه. الله تعالی دې موږ او ټولو مسلمانانو ته بښنه وکړي.